د 1499 هجري لمریز کال د میزان پر 5مه نیټه یو ځل بیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې ادارې لخوا په نارنج ماڼۍ کې رسمي او مسلکي کیندنې پیل شوې. د دغه کار د پیلولو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال پوهان رسول باوري، د ولایت مقام مرستیال عبدالحنان منیب او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ سرپرست فضل باری بریالي او څو نورو چارواکو ګډون کړی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال پوهان محمد رسول باوري په ژواک خبري اژانس ته ویلي و د دغه تاریخي ماڼۍ د کیندنې چارې د لومړي ځل لپاره 55 کاله وړاندې پیل شوې وې چې بیا د جګړو او ناخوالو له امله درېدلې وې. هغه زیاته کړې دا د 55 کاله وروسته یو ځل بیا د دغه تاریخي ماڼۍ د مسلکي او فني کیندنې چارې د لرغونپوهنې ادارې په مرسته پیل شوې